بسم الله الرحمن الرحیم د عقاید سلسله شروع شوی و. نما عقیده دادو ولا یشبه الانام. الله تعالی شتا خود انسانون مشابه نه دی. انسان وروي په غوږی سره، خو الله تعالی وروي خود غوږی محتاج نه دی. انسان کسی په سترګې سره، الله تعالی کسی خو قتل ته د سترګې محتاج نه دی. انسان خبرې کو په ژبه سره، الله تعالی خبرې کو خو د ژبې محتاج نه دی. داسې د یو انسان د پوره په یو ځای باندې د کښېنستلو د پوره د جسم ضرورت دی. که چیرته انسان وي او جسم نه وي دا نشي کېدلی، خو الله تعالی شته بغیر د جسم نه. که چیرته د یو انسان ذات وي او د جسم نه وي دا نشي کېدلی، بلکې الله تعالی ذات شته بغیر د جسم نه. او داسې که یو انسان وي او د اعضا نه وي دا نشي کېدلی، الله تعالی شته خو بغیر د اعضا نه. ځکه فرمایلی دي ولا یشبه الانام، الله تعالی د انسانونو مشابه نه دی، الله تعالی د انسانونو غوندې نه دی. او کله چې قرآن کریم کې دا آیات روشي ید الله فوق ایدیهم، ید دا د الله تعالی صفت دی، د ید معنا لوس کړل دا صحیح نه دو. میش بیا دا هم وایي په چې کله د آیات میشته روشي چې ید الله فوق ایدیهم الله تعالی د پوره لوس دی کما یلیکو بشانه. نه دا سو نه وایي چې الله تعالی د پوره لوس دی کما یلیکو بشانه، بلکې دا وایي چې الله تعالی د پوره ید دی کما یلیکو بشانه. یو دای د ید ترجمه کړل لوس، او بیا دا ویل چې د الله تعالی د پوره لوس دی لکه څرنګه چې د شان لایق دی، دا ټیک نه دو. او بل دی د ید معنا ید کړل او بیا دا ویل چې د الله تعالی د پوره ید دی لکه څرنګه چې د الله تعالی د شان لایق دی، دا معنا دو د له یدن کما یلیک بشانه. نو د دغه وجه نه فرمایلی دی ولا یشبه الانام، الله تعالی د انسانونو مشابه نه دی، لکه د انسانونو غوندې نه دی، د انسانونو مشابه نه دی. او داسې کله کله د ید معنا د میږ متأخرین اهل سنت والجماعت د دغه معنا قدرت حکو، خدا اصلا د میږ مذهب نه دی، بلکې دا د معتزله او د دغسې قدریه مذهب دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه الفقه الاکبر کې دا لیکلی دی. الفقه الاکبر دا په خپله د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د عقیدې کتاب دی. په دا کې دا لیکلی دی ولا یقال ان یده قدرته او نعمته لأن فيه ابطال الصفه وهو اهل القدر والاعتزال. یای چې دغه د ید معنا کړل لوس دا د قدریه او د معتزله مذهب دی، دا د میږ مذهب نه دی. او بیا د میږ متأخرین دغه دا معنا کو، دغه ید معنا قدرت کو. بیا د څوک دا نه یایي چې یوره دا د معتزله مذهب دی، بیا اهل سنت والجماعت دغه معنا قدرت ویلی کو. یو خو دا وجه دو چې معتزله چې کیم دي هغه د ید معنا قدرت کو په درجه د یقین کې، او میږ د ید معنا قدرت کی په درجه د ظن کې. او که چیرته میږ د ید معنا قدرت نه وکي، بیا په دغه صورت کې خلق د فرقه مجسمه په عقاید کې مبتلا کیږي، د فرقه مجسمه د عقاید نه متاثره کیږي. فرقه مجسمه الله تعالی ته جسم مانی، نو خلق بیا د یغه په عقاید کې مبتلا شي. دغه د وجنه میږ د ید معنا د قدرت کی، او صرف دغه وجنه چې خلق د فرقه مجسمه په عقیده کې مبتلا نشي. بیا د فرقه مجسمه دا خلق څرنګه گمراه کوي، او خلق ته وایي چې په یو سرته قرآن کریم دی او بل سرته د اهل سنت والجماعت اقوال دي. اهل سنت والجماعت وایي چې د الله تعالی د پوره لوس نشته، حالانکه قرآن کریم کې ید الله فوق ایدیهم. دا یایي چې الله تعالی د پوره سترګې نشته، قرآن کریم کې چې وصنع الفلک باعیننا. دا اهل سنت والجماعت وایي چې الله تعالی د پوره مخ نشته، حالانکه قرآن کریم کې کل من علیها فان ويبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. دا اهل سنت والجماعت وایي چې الله تعالی د پوره
پنډی نشته حالانکه قرآن کریم کې رسي یوم یکشف عن ساق. نو په یو سیټ باندې قرآن کریم دی او بل سیټ باندې د اهل سنت والجماعت اقوال دي. په دا باندې وس عوام نه پیږي، عوام گمراه کول د پوره عوام ته دا یی چې په یو سیټ قرآن دی، په یو سیټ د اقوال دي، میش قرآن مانی کده د اقوال مانی. عوام خود ورته چې اقوال مانی دی، قرآن کریم مانی، اقوال نه مانی. نو دوی په دغه طریقه باندې خلق گمراه کوي. نو د ید معنا دا کړل چې الله تعالی د پورا لوستای کما یلیک بشانه، دا نه دی ټیک. او د ید معنا ید کړل او بیا دا ویل چې د کما یلیک بشانه، دا بالکل ټیک دو. او داسې د میژه اهل سنت والجماعت چې اصل کې موقف دی ادا دی چې ید وجه ساق عین د الله تعالی صفات دغه معنا میژ نشي کړلای. او چې کیما میژ د ید معنا قدرت کړی دو، دغه صرف میژ دغه د وجنه چې خلق د فرقه مجسمانه میژ باج کی د عقاید نه میژ باج کی. او دغه چې کی موقف دی دغه علامه ابن الحمام رحمت الله علیه د لیکلای دی. الله تعالی د میشتوس عقاید ټیکو او الله تعالی د میشتوس د داسې فاسد او د باطل عقاید نه وسوتی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.